چې لکه د حج پریدي او ګوره ضرور وی چې سړي حج لراځي عمرې لراځي د پیسې غریب لورکی دلته به دا معلومه چې د حج فرض دی او د عمره فرض او کنه کچرته د حج فرض حجي او د عمره فرض عمرې نو به د خدای الله حق ته بده باندې خو بده ادا کوي او کدي شي د نن سبا د لیبرل او علمانيان چې کومه طبقه ده دوی د اعتراضات ډیر شروع کړي لاړو حج لو گاونډیانی وګیو لاړو عمرې لا او یتیمه خزه کورخوا کیو اوس په ما باندې حج واجب شو زه مثال کې ما سره طاقت شتي شروط پوره دي ما نه الله ته پوښ کې ته ولې حج نه کړي نو دا موږ وایو د جواب دی چې ته د حج فرضي او د عمره فرضي نو به بس کوي حج او عمره وکړي او کدا نفلی او د دې سره دقه پیسې دي کمی چې د حج او عمره لګي غریبانو له ورکی او غریبانو ته ضرورت ډیر دی به غریبانو له ورکی او کله دې سره پیسې د دې نه زیاتې نو خپل حج او عمره دې مو کی او غریبانو سره دې مرسته مو کی والله اعلم حج چې واجبي نو الله بتانه دې مبارک ته پوس کوي چې ستا طاقت کړو ته ولې حج نه کول ته عمره نه کول دا موږ په دې چې پرې خو دې چې غریبانه خو هر زمانه کې خډیر دي نن ته باندې د اعتراض وشي ته حج لولې شي سباله بتا ته سو کوی چې ته مثال کې jihad کې ولې خرچه دی وکړه ته پلانیزي کې ولې خرچه وکړه بیا بتا ته چې منزل زی او د لسمنټ لګي د پوسات لګي نو ته دې کار وکړه چې دې کدي لسمنټ او پوسات کې ته غریب سره بهر منډه وې هغه سره سزي ته ورسې سپارښت وروکي هغه هسپتال ته ورسې رو خو دې عبادتونه بلای شو نه منګوي نه دام کوا او دام کوا په دوانو کې ټکراو مو پیدا کوا والله اعلم